زیټیک د خپرونې مینوالو زه سیمه سلطاني تاسو ته هرکلی وایم. درنو لیدونکو دا ځل هم درته په زړه پورې او جالبې خبرې لرم. هیله مې له تاسې دا ده چې د خپرونې تر پایه پورې ما سره ملګرتیا وکړئ. رښتیا تاسې کله رسامي کړې او یا هم وړوکی پرنټر لیدلی چې تاسې په لاس کې وي او هر څه چې وغواړئ پرنټ یې کړئ. داسې څه خوښ شوي چې زړه مو وغواړي تصویر یې په خپله پیاله باندې ولګوئ. درنو دوستانو نن درته داسې یو کوچنی پرنټر درښایم چې د اړتیا په مهال تاسو ته لیکل، رسامي او پرنټ هم مهاله کوي. دا وړوکی پرنټر د پرنټ کاپ په نوم یادېږي. د دې پرنټر کمال دا دی که تاسې په هر وخت کې رنګه او مناسبه پرنټ کوئ او همداشان که اړتیا پیدا کړئ چې موبایل کې مو ځینې اسناد یا پیغامونه په یو مهم ځای کې وساتئ نو دا ورکوټی پرنټر کولی شي چې تاسو سره ډېره ښه مرسته وکړي او تاسې ترې ګټه واخلئ. لومړی له موبایل سره وصلوئ او بیا یې یو ښیښې یا کاغذ باندې پرنټ کوئ ترڅو تاسو سره دا ډېر وخت لپاره پاتې شي او تاسو هغه غټ پرنټر ته هم اړتیا نه لرئ چې دوکان په دوکان وګرځئ او یوه ورقه یا تذکره مو پرنټ کړئ. که چېرته تاسې دا ځیرک وړوکی پرنټر ولرئ نو تاسو کولی شئ دا چارې ډېره په اسانه ترسره کړئ. تاسې به یوازې دا لیدلي وي چې یوازې په کاغذ باندې پرنټ کېږي خو دا وړوکی پرنټر داسې نه دی. دا کولی شي چې په هر څیز باندې پرنټ وکړي. دا پرنټر په لرګي، کاغذ، پلاستیک، چرم او همدغه شان په دیوالونو هم کولی شي چې پرنټ وکوي. دا پرنټر له آیفون موبایلونو سره وصلیږي او کار یې لا اسانه کېږي. که چیرې مو کله په موبایل کې تصویرونه اخیستل او غوښتل مې چې هماغه وخت یې چاپ کړئ نو دا پرنټر تاسو سره مرسته کوي چې هماغه شیبه یې چاپ کړئ. اوس به تاسو سره یوه پوښتنه پیدا شي چې دا پرنټر څومره پرنټ کولی شي. د دې لپاره هم معلومات شته او هغه دا دی چې دا پرنټر 3 متره اوږدوالي او 9.8 عرض سره چاپ کولی شي. حیرانونکی دی که نه؟ خو دا ماشین ډېر مهمه دی او همداشان دا پرنټر 415 A4 ورق چاپولی شي او بله ښه ځانګړنه که چیرې مو پرنټر خراب شو نه مو ورخطا کیږي ځکه دا پرنټر داسې تړی هم لري چې کېکاږي نو بیرته یې پاکوي لکه د پنسل پاک په څېر. ملګرو هیله ده چې راسره تر دې مهاله ستړي شوي نه اوسئ. اوس هم یوې بلې برخې ته راځو چې هغه برخه هم ډېره مهمه او جالبه ده. آیا کله ماشومان تنګ کړي یاست یا کله ورته په یوه برخه ډېر ټینګار کړی؟ ماشومان چې د کور ښکلا جوړوي نو ډېر ورته پام پکار دی. کیدای شي په ښوونځي کې مو له کاغذونو ډېرې تیارې جوړې کړې وي او کله کله به مو پرې ښه ماشومانو په څېر ساتیري او لوبې هم کړې وي. فکر کوئ چې ماشومان دا خوښوي او که نه؟ زما په نظر ستاسو ځواب به هو وي ځکه چې ماشومان له تیارې سره ډېره مینه لري او له کاغذونو نه اکثر وخت هوایي تیارې جوړوي چې شاید تاسې ورته ډېر وخت غوسه شئ. غوسه مو په ځای وي ځکه چې له کتابچو یې خلاص کړي یاست. ماشومان غواړي چې لوبې وکړي او که تاسې ورته د لوبو زمینه برابره نه کړئ شاید درڅخه ډېر خفه شي او یا هم زیل وکړي. اختراع کوونکو د ماشومانو دپاره هم پاملرنه کړې ده او هغوی لپاره یې داسې ګیم رامنځته کړی چې ماشومان پرې خوشحالېدی شي. او ستاسو دا اندېښنه چې ماشومان به مو د کتابچو د پاڼو څخه تیارې جوړې کړي اوس اندېښنه مه کوئ ځکه که چیرې تاسو دا ماشیني ګیم واخلئ نو د دې هر څه به بېغمه شئ. ماشومان به مو له دې ګیم څخه ډېر خوند واخلي او همداشان یوازې دا نه چې د ماشومانو به ورسره ساعت تېروي بلکې تاسې هم ورسره ساعت تېرولی شئ ځکه چې دا ډېر خوند لري. یو وارې حتما امتحان کړئ. دا طیاره 180 فوټه پاس پرواز کولی شي او 55 متره مزل وهلی شي. ګورئ فکر مو وي که چیرې مو طیارې سقوط وکړو نو تاوان به مو خپل وي. که کله هم سخت ستړي یئ نو دا لوبه ترسره کړئ. دا لوبه درسره مرسته کوي چې ذهنونه مو ارامه شي او که کله مو ماشومان یو ځای ته نه پرېږدئ نو کولی شئ چې دا ګیم ورته ورکړئ او په دې ګیم یې مصروف کړئ. باوري یم چې بیا به ډوډۍ ته هم نه حاضرېږي. ښه نو لیدونکو دا وه د نن ورځې د زیټیک خپرونه. خدای دې وکړي چې ډېره مو خوښه شوې اوسي. تر بلې خپرونو پورې تاسو په لوی خدای باندې سپارم.